د کندهار ګمرک د رئیس او په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسلګرۍ د چارو سمبالي او تجارتي اتشې د مسؤل ترمنځ مجلس ترسره سو. مسؤلین وایي په دې لیدنه کې پر یو لړ مهمه موضوعاتو بحثونه وسول. مولوي نجیب احمد حقانی د کندهار ګمرک ریاست سکرټر وایي مجلس چې د کندهار ولایت والی محترم حاجی ملا صاحب په هدایت بهرنۍ ارتباطاتو په سرپرستۍ د ګمرک ریاست په مقام کې په دوه طرفه ګمرکي او تجارتي مسایلو ترسره سو. لومړی د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ګمرکونو ترمنځ د تجارتي سندونو د اپلوډ له صفر نقطې څخه د پاکستاني او خالي موټرونو د اوشتو د پولې ها خواته د تلونکو افغاني موټروانانو او کلینرانو د ویزو او یا هم ټي ای ډي کارتونو په چمن ګمرک کې د افغاني ترانزیت د دوهم ځلې چک او همدارنګه د پاکستاني ترانزیتي مالونو د لیږد رالیږد پروسې موضوعات مطرح او د ستونزو د تحقیق او هوارولو هوکړه وسوه. کندهار ګمرک رئیس او کندهار پاکستان جنرال کونسلګرۍ د چارو سمبالي او تجارتي اتشې د مسؤل ترمنځ مجلس ترسره سو. مجلس چې کندهار ولایت سرپرست محترم حاجی ملا صاحب په هدایت د ارتباط خارجه په سرپرستۍ د ګمرک ریاست مقام کې په دوه طرفه ګمرکي او تجارتي مسایلو ترسره سو. لومړی د بولدک او چمن ګمرکونو ترمنځ د تجارتي سندونو د اپلوډ او له صفري نقطې څخه د پاکستاني او خالي موټرانو د اوشتو د پولې خواته د تلونکو افغاني ډریورانو او کلینرانو د ویزو او ټاډ کارتونو او په چمن ګمرک کې د افغاني ترانزیت د دوهم ځلي چک او همدارنګه د پاکستاني ترانزیتي مالونو د لیږد رالیږد پروسې موضوعات مطرح سول او د شته ستونزو او هوارولو په هکله باندې هوکړه او توافق وسو. مجلس چې 2 ساعته دوام وکړ د بهرنۍ ارتباطاتو د مسؤل په دعا سره ختم سو.